له پاکستان هیواد څخه په زوره د زرګونو افغان کډوالو د ویستلو کړنې نه یوازې نړیوال بلکې افغانان هم په غوسه کړي. د لوګر ولایت اوسیدونکي هم په ګاونډ پاکستان کې پر افغان کډوالو ظلم او په زوره د هغوی ویستل غندي او هلته له شته میشتو هیوادوالو څخه غواړي چې په عزت او خپله خوښه دې هیواد ته راستانه شي. دوی وایي چې اوس امن دی او د هیڅ افغان سر او مال ته خطر نشته. این خو یک برخورد خیلی خراب است. افغانی ها باید بیاد افغانستان، خو این کار خوب نیست که کتزوا ظلم میکنه و در خانه از او میره، او را به زور میزنه و به زور میکشه از پاکستان. این کار خوب نیست. ولی این کار حکومت پاکستان که است یک کار زشت، یعنی غیر خلاف اخلاقی و انسانی است. باز ما که هستیم همچنان کشور پاکستان که است یک کشور اسلامی است، نباید امروی برادرای مسلمان خود چنین اعمال را چی کند. په ورته وخت کې دوی یادو کډوالو ته د اسلامي امارت وروستي اقدامات او کړنې ستایي او پر نړیوالو بنسټونو هم د کډوالو د لاسنیوي غږ کوي. په افغانستان مهاجر چې په پاکستان کې پراته دي، هغو ته ما دا خواسته په پښتو کې متل ده وایي که په پردي وطن کې ونې کینې ټکا به یې واوري. تاسې دغه هېڅ خپل کور نشي کېدلی، تاسې همدغه ته ونې مه کینوئ، تاسې خپل وطن ته راسئ، خپل وطن کې راز کړئ، راتلونکي نسلونو لپاره کار وکړئ. هغه وخت اوس نه دی چې تاسې ویل چې جمهوریت ته موږ نشو درته یې بدامني ده، کار روزګار نشته کې. هغه وخت اوس نه دی، تاسې مال ځان خوندي ده، مال خوندي ده. اسلامي امارت تاسې ته هرکلی کړی ده، د تاسې سره هر ډول مرسته کړې ده. هیره دې نه وي چې لوګر کې د کډوالو ستونزو ته د رسیدو لپاره د والي په مشرۍ یوه ګډه کمیټه جوړه او په کار یې پیل کړی دی.